اسلام د انسان دغه بنیادی حق چې هغه د د ځان تحفظ ده دا خو اسلام په پوره معنا سره ورکړی ده. اوس به راشو غربي تهذیب ته. دوی همیشه دا نارې وهي چې باید د انسان د نفس حفاظت وشي، باید انسان بې ګناه ونه وژل سي، باید د انسان وینه تویه نشي. خو په دې خبره باندې دوی خپل عمل نه دی کړی. ځکه چې ودې کتل سي په دې 20 کالو کې په افغانستان کې څومره بې ګناه مسلمانان دوی ووژل، څومره ماشومان، څومره زناناوې، څومره سپین ږیري دوی بې ګناه ووژل. همدا رقم ته روم، مصر، برما، شام، فلسطین، هلته دوی څومره بې ګناه مسلمانان شهیدان کړل. آیا د بشري حقوق دلته نه و؟ د بشري حقوقو اوازې کوونکي په دغه وخت کې چیرې وو؟ آیا د بشري حقوق دا د مسلمانانو لپاره نه دي؟ آیا دا بشري حقوق یوازې د کفارو لپاره وضع شوي دي؟ که چیرې یوازې د کفارو لپاره نه وي وضع شوي، بیا په هغه وخت کې چې په افغانستان کې ظلم کېده، په برما کې ظلم کېده، په فلسطین کې اوس هم ظلم کېږي روان ده، همداسې په نورو ډېرو هېوادو کې دغه د بشري حقوقو والا چیرې دي؟ دغه سازمان ولې بخاري نه وهي؟ ولې چوپ ده؟ خو اصل خبره دا ده چې دلته چې کوم دوی د بشري حقوقو نارې وهي، دا دوی د هغه بشري حقوقو نارې وهي چې په هغې کې دوی خپل مفادات وي، خپلې ګټې وي. کوم ځای کې چې دوی خپل مفادات او خپلې ګټې نه وي، هغه وخت کې دوی بیا د بشر د حقوقو نارې نه وهي. زما مسلمانانو ورونو، دویمې خبرې ته راځم. دویمه خبره د انسان دویم بنیادی حق د انسان د عقیدې تحفظ ده. چې انسان کومه عقیده لري، کومه نظریه لري، کوم فکر لري، باید انسان په همغه خپل فکر، په خپل عقیده او په خپل نظر باندې پاتې کړل سي. هغه باید په زور د خپل نظر نه وانه اړول سي. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده دغه کفري معاصره نړۍ اوس وایي چې باید په ټوله دنیا کې د بیان ازادي وي. د بیان ازادي دا مطلب چې د یو چا کوم فکر وي، د یو چا کومه عقیده وي، هغه باید په خپل عقیده او په خپل فکر باندې واوسیږي. هغه باید په زوره بلې عقیدې ته او بل فکر ته وانه اړول سي. خو د دوی عمل په دې باندې برعکس ده. الله جل جلاله په قرآن پاک کې فرمایي لا اکراه فی الدین، په دین کې سختوالی نسته، په دین کې زور نسته. الله جل جلاله دغه آیت را نازل کړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې عملي کړنلاره ترسره کړه. هغه داسې چې وګورئ سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې چې اسلام غالب او که مغلوب و، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم کافر مشرک یهودي ته دعوت ورکړی ده، که چیرې هغه دعوت قبول کړی ده فبها و نعمت، که دعوت یې نه ده قبول کړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د هدایت دعا کړې ده، خو هغه یې په زوره د خپلې عقیدې نه دی اړولی. همدا رقم ته که چېرته د صحابهو تاریخ وکتل سي، صحابهو هم چې څومره دعوت چلولی، څومره دعوت یې کړی، یو څوک یې په زوره اسلام ته نه دی را داخل کړي. خو را به شو دغه د بیان ازادي او د فکر ازادي بغارې په اوس وخت کې دوی وهي. آیا دوی دا حق انسانانو ته په پوره کامله توګه ورکړی دی؟ نه، هیڅکله نه. که چېرته دا حق دوی انسانانو ته ورکړی وی، نو بیا ولې موږ په خپله عقیده باندې نسو پاتې کېدلی؟ ولې موږ ته اجازه نشته چې خپل فکر او خپله عقیده عام کړو؟ 200 کاله وروسته د افغانستان په خاوره باندې د ملا محمد عمر مجاهد په قیادت یو اسلامي نظام راغی چې دا د موږ خپله یوه عقیده ده، خپله نظریه مو ده. دغه کفري نړۍ د یو څو بهانو په بنسټ راغل، په افغانستان باندې اشغال وکړ او د موږ اسلامي نظام یې راونړاو. هغه بهاني اصل هغه چې کومې بهانې کولې دوی مقصود هغه نه و، بلکې دوی مقصود دغه و چې د مونږ کوم فکر دی، مونږ کومه عقیده ده، د مونږ کوم اسلامي نظام ده، دا عام نشي. او حالانکه دوی هره ورځ دا نارې وهي چې باید د بیان ازادي شي، باید د فکر ازادي وي. خو لله الحمد افغانستان کې اوس بیا هم اسلامي نظام راغلی، خو دوی نشي زغملی. د دې په اړه دوی هم اوس سوچونه کوي چې دغه نظام موږ څه ډول تر تخلیب لاندې راولو، د خلکو په افکارو کې دغه نظام موږ څه ډول باید په خرابه معنا سره د خلکو په افکارو کې دغه نظام موږ ورولو. او بله دا خبره کوم چې دوی د ښځو د حقوقو په اړه غږیږي، چونکې وخت هم کم ده، دغه موضوع په څو لنډو ټکو کې رانغاړم. او به د اسلام نه مخکې
دغه د یهودو او نصاراو وخت به موږ وګورو چې په هغه وخت کې ښځې ته ډېر حق ورکړل سوی ده که اسلام د ښځې ته ډېر حق ورکړی ده. د اسلام نه مخکې دا ښځه نه وه، دا په معاشره کې یو پلید شی ګڼل کېده، حتی تر دې پورې چې دې سره به زناګانې او فحشاوې کېدلې. د عربو یو مشهور شاعر امرؤ القیس دغه د خپلې ترور لور سره چې کوم فاحش کارونه کړي یا د نورو زنانو سره چې کوم فاحش کارونه کړي دا په یوه قصیده کې لیکلي او دا قصیده به عربو او دغه شاعر ډېر په فخر سره لوستله، هر وخت به دا قصیده لوستله. او حتی عربانو هغه ښځې چې په هغه وخت کې بد کارونه به یې کول هغوی په کورونو به جلا جنډې لګېدلې وي او د هغوی نه به چې کوم حرامیان بچیان پیدا کېدل هغه به یې د نورو حلالي بچیانو سره برابر ګڼل. او چې کله اسلام راغی هغه بیا ښځې ته حقوق ورکړ او همدا رقم ته د دوی د جهالت په دور کې ښځې ته به چې کله حیض راغی نفاس به راغی هغه به یې له کوره بهر کړه، په یوه صحرا کې به یې پرېښوده تر څو پورې چې به هغه صفه سوې نه وه، هغه ته یې په کور کې ځای نه ورکو. اوس هم په بعضې کفري هېوادونو کې دا رواج اوس هم شته چې ښځه کله حیضه شي یا نفاس ورته راشي هغه په یو بند اتاق کې واچول شي چې هغه تور تم اتاق وي، د یو کړکۍ له لارې هغه ته خوراک ورکول کېږي، نور هغه په کور کې بیا څوک د ځان سره نه پرېږدي. خو چې کله اسلام راغی ښځې ته یې د ژوند کولو حق ورکړ، ښځه یې د معاشرې یوه حصه وګڼله، ښځې ته یې ډېر عزت ورکړ، ښځه اسلام په کور کېنوله او سړی په دې باندې مکلف کړ چې ته به دې لپاره نفقه ګټې. نو اوس دوی موږ ته ووایي چې ښځې ته دوی حقوق ورکړي دي که موږ حقوق ورکړي دي. ښځه خو دوی په دبي د مافې د کاغذ تشنب په څېر استعمالوي. په یورپ هېوادونو کې چې اوس یوه جینکۍ پیدا سي د هغې پلار معلوم نه وي او چې کله هغه پیغله شي د هغې خاوند معلوم نه وي او چې کله هغه بوډۍ شي د هغې کور معلوم نه وي، چې کله مړه شي د هغې ګور معلوم نه وي. نو دوی کوم د بشري حقوقو نارې وایي؟ آیا دغه ښځې ته دغه حقوق ورکول دغه دي؟ ښځې ته خو اسلام حقوق ورکړي دي، لله الحمد. راشه اسلامي نړۍ ته ټول نن سبا په فرانسه کې چې څومره اولادونه پیدا کېږي 80% اولادونه هغه ټول حرامیان دي، یوازې د 40% حلالي دي. بشري حقوق هم دې ته وایي. بشري حقوق خو انسان ته ښځې ته دا خو الله جل جلاله اسلام ورکړي.